داسې درې کلمات دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولې نړۍ نه هغه ماته خوښ دي، هغه ماته محبوب دي. یعنی هغه کمی کلمات دي وایي که چیرې ماته ټوله نړۍ میلاو سي زه به دومره نسم خوشحاله، خو لیکن دغه درې کلمات ماته میلاو سي زه دې باره کې زه ډېر خوشحاله یم او ماته ډېرې خوښې دي. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دغه درې کلمات د ټول نړۍ او د ټول نړۍ کې چې کوم شان دي د ټول څخه دا زیات ما خوښ دي او دغه یو تحفه ده، دغه یو ذکر، دغه یو ډیره غټه تحفه ده. تاسو دا ویډیو ضرور د سره شیر کی چې کم از کم یو مسلمان ستاسو لوجه یو واره خلی دغه واوري او یو واره دغه الفاظ په خلاص سره ادا کی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. هم تاسو هم را سره وایست چې کم اوریدونکو دي کم لیدونکو دي تاسو هم را سره وایست ستاسو په ثواب کې به الله تعالی اضافه راولي او په دې کې ماته هم ثواب ملاوي. جزاکم الله خیره.